درنو دوستانو السلام علیکم. ستړي مشئ. دا د معمول سره سم یو ځل بیا موږ او تاسې خپلو درسونو ته راګرځو. نن به موږ او تاسې پر اعلاناتو باندې بحث کوو چې څه ډول موږ کولی شو خپل پروډکټ لپاره کمپین جوړ کړو، څه ډول پی پی سی کمپین رن کړو، کیورډز ورته له کوم ځای راواخلو، اټومیټیک کمپین څه ډول رن کړو، او یو بل شی نوی شی چې موږ او تاسې به ورباندې بحث کوو، کومه ډیټا چې موږ او تاسې مخکې له مخکې لرو د پی پی سی کمپین په خاطر، هغه څه ډول کولی شو په چټ جی پی ټي په مرسته هغه موږ او تاسې انالایز کړو. ښه دوستانو، زه راځمه امازون صفحې ته. امازون صفحې ته چې راغلم، رځو موږ او تاسې اډورټایزینګ ته، کمپین منیجر ته. زه غواړم د دغه پروډکټ لپاره یو اعلان رن کړم. دا لیکل زه څه ډول پاکم. انوټیشن صحیح شو، خوست چې دا خو صحیح شو، پاک شو. ښه دوستانو، زه غواړم دلته یو پروډکټ دی هغه انتخاب کړم. د هغې دپاره موږ او تاسې پی پی سی کمپین رن کړو. اویلیبیلیټي فرام های ټو لو. دغه پروډکټ لپاره کوم چې 119 یونټه فعلا دپاره موجود دي، غواړم دې دپاره اعلانات جوړ کړم. خو څه ډول دوستانو، د دې اعلان جوړول دپاره د ډیلی بجټ دپاره یا د پیسو د مصرف دپاره هر څوک خپل ځان دپاره یو پالیسي لري. خو ځکه اوس دغه پروډکټ لپاره خپله پالیسي جوړوم، یعنی ضرور نه ده چې تاسې هم د ما غوندې پالیسي انتخاب کړئ. تاسې هم کولی شئ خپله یو ستراتیژي خپل ځان دپاره جوړه کړئ. زه د دې دپاره یو ستراتیژي جوړوم. مثلا 119 یونټه دي، زه لیکم 119 یونټه، نه ډېر وبښئ، پر 160 ریال باندې زه دا خرڅوم او ما څخه امازون اخلي 23.29.10. زه را اخلم 160 - 10. ما دغه پروډکټ ما ته په 130 ریال باندې تمامیږي د امازون د خوا نه کله چې خرڅ شي. اوس په دې کې ما ته دغه پروډکټ په څو تمام شوی دی، دا منفي کوم له دې څخه 3.50. ما دپاره دغه یو یونټ اویا ریال ګټه کوي، پرافیټ دی. خو زه وایم چې زه اویا ریال نه ماته دې په دغه یو پروډکټ شپېته هغه وکړي، ریال ګټه وکړي. 18 ریال زه غواړم پر اعلاناتو مصرف کړم پر یونټ باندې. ښه 18 ریال چې زه مصرف کول غواړم، دا اوس زه بیرته ضربوم پر 119 کې، ټوټل کیږي 2000 ریال. زه عام تام خپل ځان دپاره صلاحیت ورکولی شم چې 2000 ریال پر هغه باندې پر اعلاناتو باندې زه مصرف کړم. وبښئ زه دا پاکم. ښه، یعنی ضرور نه دی تاسې د ما غوندې ستراتیژي غوره کړئ. تاسې هم خپل پروډکټ دپاره خپله ستراتیژي غوره کړئ، ځکه پروډکټ په قیمتونو پورې فرق لري، په خرڅلاو پورې فرق لري، پر سایزو، پر په د امازون فیس، په دې ټولو شیانو پورې یو تر بله فرق لري. نو نشو ویلی چې کټ مټ همدغه ستراتیژي د هر پروډکټ دپاره اپلای شي. نو د دپاره اوس زه غواړم چې په 2 میاشتو کې خرڅ کړم، 2 میاشتې خپل اعلانات رن کړم. نو که زه 2 میاشتې دا رن کوم، زه به دا تقسیموم په 8 ورځو باندې. د ما ډیلی بجټ چې دی 33 ریال راځي. او که زه دا 2023 په 10 ورځو کې غواړم چې مصرف کړم پر اعلاناتو باندې، 2023 تقسیم پر 10 ورځو، نو زه ډیلی بجټ ورکولی شم 4.50 ریال. ښه، تر دغه ځایه پورې تاسې په دې باندې پوه شوئ چې د یو پروډکټ لپاره څه ډول موږ او تاسې ډیلی بجټ انتخابولی شو.
بیا هم وایم چې ضرور نه ده دغه ستراتیژي دی د هر چا دپاره صدق وکړي، چون د ما د دې پروډکټ دپاره صدق کوي. او د دې پروډکټ راتلونکي بله دوره کلاسونه چې شروع کیږي هغه اعلاناتو باندې چې بیا بحث کوو، تاسو به خپله نتیجه هم ووینئ انشاءالله. ښه، اوس راځو د دغې پروډکټ دپاره موږ او تاسې یو کمپین رن کوو. تر ټولو مخکې راځو، زه بیرته راشم که کوم ملګري سر نه وي خلاص شوی، د کومې طریقه راغللو. دا د امازون عمومي صفحه ده. راځو دلته اعلاناتو باندې اډورټایزینګ باندې کلیک کوو، کمپین منیجر ته راځو. سلام څروان صاحب، که ممکنه وي د پی پی سي ټولو ډولونو باندې کار وکړه. هڅه کوم منګل صاحب، ځکه نن مې پوښتنې هم ډېرې وانخیستلې، خدای دې وکړي چې ټول وشي. دلته دوستانو تاسې کولی شئ، منو یې ده، په دې منو کې دلته وخت هم ورکولی شئ. مثلا د ما د نن ورځې 53 ریال اعلانات شوي دي، مګر 59 ریال سیلز یې راوړی دی، چې تر اوسه پورې بیکاره یا بېخونده اعلانات مخکې تللي دي. او که یسټرډې موږ وګورو چې پرون ورځ څنګه اعلانات شوي وو، 30 ریال مصرف شوي وو، 160 ریال سیلز یې راوړی وو، چې هماغه خپل پروډکټ کوم پروډکټ مې تاسو ته لږ وړاندې وښودو، هماغه پروډکټ دپاره اعلانات شوي وو، چې 9 ریال هماغه اعلاناتو باندې مصرف شوي وو، 160 ریال سیل یې راوړی وو. او زه دا کولی شم د تېرو 2 ورځو یې هم وګورم. په تېرو ورځو کې 330 ریال سیل مصرف شوی دی، 948 ریال سیلز شوی دی. او دلته موږ او تاسې سی ټي آر چې کلیک تھرو ریټ ورته وایي، دغه شیان تاسو کولی شئ چټ جي پي ټي نه په مرسته هم ځانونه پرې پوه کوئ. خو زه به تاسو ته اکاس دلته خلاص کړم. اکاس چې هر څومره کم وي همغومره اعلانات ښه وي، دا چې هر څومره زیات وي اعلانات بې خونده وي. او په دې تېرو ورځو کې اکاس 45 خو د ما ټارګېټ هم 0% دی، چې له 25 الا 10% نه باید لوړ نه وي. که زه په دغه میاشت کې زه اعلانات وګورم، اکاس 41 دی، 304 مصرف شوی دی، 900 ریال سیلز یې راوړی. او په تېره میاشت کې که وګورو، تېره میاشت کې هم بیکاره اعلانات ما درلودل، 34 اکاس یې درلودلو. خو عموما که زه تاسو ته لایف ټایم خلاص کړم، لایف ټایم چې ما څومره اعلاناتو باندې پیسې ورکړي، 15259 او ما ته یې راوړي دي 21795. اکاس مې هم تقریبا 24 دی، یعنی بهترین دی، ځکه ما غټ غټ برانډونه لیدلي دي، د دوی اکاس 80-80% وي، خو فعلا دپاره د ما چې 24 دی دا هم بهترین دی. زه تاسو ته یو خپل هغه بل پخوانی اکاونټ مې چې دی د هغې اعلانات هم تاسو ته وښیم، چې په هغې کې د ما څخه امازون څومره پر اعلاناتو پیسې اخیستې دي او څومره سیلز یې ما ته راوړي دي. داسې دوستانو تاسې وینئ، زه یې وګورم لایف ټایم دی. هو ښه، په دې لایف ټایم اعلاناتو کې چې ما مصرف کړي 6602 سعودي ریال مې مصرف کړي دي، او ما ته 38933 ریال سیلز راوړی دی، او اکاس هم چې دی 12 دی. او ارډرونه که وګورو څومره ارډره ما ته راغلي دي، پر دې کې 409 ارډره ما ته راوړي دي. او بیا که د دغې هغه وګورو، ارډرونه وګورو چې ما ته دغې شته اکاونټ څومره ارډرونه راوړي، 614 ارډرونه یې راوړي دي. تاسې کولی شئ دلته د خپلې خوښې هغه ګرافونه هم کتلی شئ، د ارډرونو په بنیاد یې ګورئ، د سیلز په سپینډ په بنیاد یې ګورئ، او که د سیلز په بنیاد یې ګورئ کتلی شئ. او هر کمپاین چې تاسې دلته رن کړی وي د هغې مشخصات دلته کتلی شئ، حتی د هغې مصارف کتلی شئ چې څومره مصارف یې کړي دي، ارډرونه یې کتلی شئ څومره ارډرونه یې راوړي، سیلز یې کتلی شئ چې څومره سیلز یې راوړي، اکاس یې کتلی شئ. او یا هم دغه مینوګانې، دغه کالمونه تاسې خپله هم ځان دپاره عیارولی شئ.
مثلا زه ورته وایم چې امپریشنونه هم وښایه څومره یې امپریشن راوړي، کلیکس هم راته وښایه. م، هر ډول چې مینو چې تاسو خوښوي هغه دلته اپلای کوئ، اډ کوئ، دلته به اضافه کیږي. ویني تاسو کلیکس هم اضافه شو، امپریشن هم اضافه شو. چون ځینې شیان د ما نه وي په کار، نو زه هغه لرې کوم چې د ما دپاره بیروبار نه وي جوړ. ښه، اوس راځو یو کمپاین جوړوو. راځو کریټ کمپاین وهو. پر کریټ کمپاین کې دوستانو اعلانات چې دي، ځینې خلک ورته د مصارف په سترګه ګوري او ځینې خلک ورته د انویسټ په سترګه ګوري. مخکې له دې چې زه کمپاین ته راشم، زه تاسو ته وښیم چې دغه شپږ زره ریال، شپږ زره څو، دغه 52,259 ریال چې ما مصرف کړي دي، د ماته جمله 21,000 سیلز راوړي دي. پرته له دې چې ماته 21,000 سیلز راوړي دي، تاسو وګورئ چې ماته یې 600 آرډرونه هم راوړي دي. په دې 600 آرډرونو کې زه فعلا د پاره څومره ټوټل آرډرونه لرم؟ 1455 آرډر لرم. چې په دې 1455 آرډرو کې 600 آرډره، 614 آرډره، 614 آرډره اعلاناتو راته راوړي. دا نور ټول په ارګانیک ډول راغلي دي، خو که دا اعلانات موجود نه وای، ممکن هغه هم په ارګانیک ډول نه وای راغلي. ځکه زه تاسو ته دغه پروډکټ وښیم، amazon.sa. زه دا پروډکټ تاسو ته وښیم، دا 13 ورځ د دې رانکینګ 50 وو. د دغه رانکینګ، دغه پروډکټ رانکینګ یې په 50 کې وو په د الکترونیک لرنینګ سیستم کټګورۍ کې. څنګه چې آرډر راغی، چون د اعلاناتو په زور راغی، دا دلته دوهم ته راغی او دلته تر اوسه بل آرډر نه دی راغلی. که یو آرډر بل هم د اعلاناتو په واسطه راغی، دا بیا اول موقف ته راځي. له هغه وروسته بیا اوس هم امکان شته چې په ارګانیک ډول خرڅي، چون دغه پی پی سی کمپین د دې 15 موقف ته راوړی دی. نو خلک فکر کوي چې دا پروډکټ ښه پروډکټ دی، او ریویو یې هم ګوري او هغه شتون یې هم ګوري دلته په دغه کټګورۍ کې. نو چانس دې شته دی چې په ارګانیک ډول هم خرڅ شي. نو نه تنها دا چې اعلانات مونږ او تاسو ته فقط هماغه اعلاناتو باندې سیلز راوړي، بلکې په ارګانیک ډول د پروډکټ خرڅولو کې هم رول لوبولی شي. نو دله خاطره مونږ وایو چې اعلانات چې دي مصرف نه، بلکې د انویسټ یو ډول دی. ښه، دلته مونږ تاسو کله چې کمپین رن کول غواړو، هم سپانسر پروډکټ له طریقه مخکې تللی شو، هم برانډ سپانسر کولی شو، هم ډسپلی. چې مونږ تاسو په اول اکثر مونږ تاسو ملګری برانډ نه لري، مونږ تاسو پروډکټ سپانسر کولی شو. نو هغه لپاره راځو پروډکټ سپانسر باندې کلیک کوو. دلته مو چې کلیک وکړو دوستانو، موږ او تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي، د اډ ګروپ نوم دی. موږ او تاسو لاندې د دې کمپین نوم هم انتخابولی شو. دلته دغه دی کمپین نوم دی. پر یو کمپین کې به موږ او تاسو مختلف ګروپونه لرو. څه ډول؟ دغسې زه تاسو ته مثلا په دغه مینو کې وښیم. اعلاناتو ته راځو، کمپین منیجر باندې کلیک کوو. له هغه وروسته مثلا سفار مرچ آیل باندې کلیک کوو. پر دې مو چې کلیک وکړو، دلته خو یو ګروپ موجود دی. دغه د دوستانو یو ګروپ دی، خو زه غواړم تاسو دغسې مثال وښیم چې 2 ګروپه پکې موجود وي.
کوم یو به وي دلته؟ دا به وګورو، شاید دکې موجود وي دوه ګروپه. دغه دي دوستانه. یو کمپین مونږ رن کړی دی، د کمپین دغه نوم دی کوم چې ما هلته ایډیټ کړی نه و، نوم مې نه و ورکړی، مګر زه دوه ګروپه په دې کې لرم. نو تاسې هم دلته د کمپین نوم د په اخره کې لیکلی شئ، مګر هر ګروپ چې جوړوئ تاسې دلته مشخص کولی شئ. هم کولی شئ اول دلته د ګروپ نوم ولیکئ، خو د ما خپله ستراتیژي دغسې وي چې زه اول راځم کمپین نوم ورکوم، کمپیوټر فار کیډز. دا مې د کمپین نوم شو. اوس زه راځم دلته یو درې ډوله کمپین رن کوو مونږ او تاسې چې نن عملاً کار وکړو، چون یوسف ورور همدا غوښتنه ویل هڅه وشي درې واړه تشریح شي، ښه خبره ده. درې واړه اصلا دوه دي، خو بیا یو چې د هغه دوه ډولونه لري، نو ځکه درې واړه وایم. نو د له خاطره زه راځم کمپیوټر فار کیډز اټو. اول اتوماتیک کمپاین رن کوو. د دپاره مو چې نوم مو ولیکلو پروډکټ انتخابوو. دلته زه ډیر پروډکټ لرم، خو زه ټول پروډکټ نه انتخابوم، فقط راځم د دغه پروډکټ دغه اس ان نمبر را اخلم. اس ان را اخلم، دلته یې پیسټ کوم، دغه د اډ کوم. یا که تاسو ته اس ان نه وي معلوم هم کولی شئ یو یو یې وګورئ چې کوم یو دی کوم یو نه دی، دغسې هم کولی شئ. او که ټایټل درته معلوم وي هم کولی شئ ولیکئ کیډز ارلی، دغه دی اډ کولی شئ. دلته به راشي کله مو چې دا اډ کړو، له هغه وروسته تاسې ته دلته دوه آپشنه راځي ټارګېټینګ. یو اتوماتیک ټارګېټینګ دی، بل منوال ټارګېټینګ دی. اتوماتیک ټارګېټینګ لکه څه ډول چې د نوم نه ښکاري، دلته هر څه په اتومات ډول امازون ته مخکې بیایي. که کیورډ ټارګېټ کوو هم د امازون خوښه، هغه خپل پوهېږي الګوریتمونه چې کوم وخت کې اوس کیورډ ټارګېټ کړي تا دپاره او کوم وخت کې تا دپاره پروډکټ ټارګېټ کړي. عام تام صلاحیت امازون ته ورکوي. که دا د چې انتخاب کړو، له هغه وروسته اتوماتیک ټارګېټینګ دلته بیټس دی. په دې بیټس باندې لږ وروسته هم غږیږو، خو تاسې د پوهاوي دپاره دومره ویلی شو چې کله موږ او تاسې یو پروډکټ دلته سرچ کړو، مثلا کمپیوټر فار کیډز، دغه یو پروډکټ موږ او تاسې دلته سرچ کړو، سرټنس نه به یو لغت راواخلمه، مثلا دا عربي لغت دی، دا به سرچ کړو. دلته باید دغسې د سپانسر علامه راشي، نه پوهېږم دلته ولې رانغی. ښه، زه غواړم مارکیټ پلیس چینج کړم، دلته به یې وګورو. ښه، نه پوهېږم دوستانو دلته ولې نه راځي، خو دغسې د سپانسر علامه دلته راځي په د اولو پروډکټونو سره یو ځای دلته راځي. نو تاسې پوهېږئ چې دغه پروډکټ سپانسر شوی دی، د پیسو په زور دلته راغلی دی. هر کله اوس مثلا دا پروډکټ سپانسر شوی دی، دې باندې چې زه کلیک وکم او که د ده بیټس $1 وي، په اتومات ډول د ده د حساب څخه امازون ته $1 جمع کیږي.
یعنی دلته د بیډز نه مقصد دغه دی چې هر هغه پیسې چې د یو کلیک په واسطه امازون ته جمع کیږي د سیلر څخه، هغې ته بیډز وایي، چې دا بیډز بیا ښکته کیږي پورته کیږي هم نظر په مغه عرضه او تقاضا او کمپټیشن باندې. نو دلته ډیفالت بیټس ماته سجست کوي چې ته فعلا د پاره 0.9 هغه کا، خو زه ورته وایم 0.9 پورې صحیح دی. 0.9 ریال. ښه، کله مې چې دا انتخاب کړ دوستانو، او تاسې دا من ولې هم انتخابولی شي د هر یو ګروپ د پاره. که کلوز میچ غواړئ هم هغې د پاره مثلا ورته انتخابولی شي چې کلوز میچ د پاره د 1 وي، د لوز میچ د پاره د 0.15 او یا وي، او سبستیتیوت د پاره هم دغسې او کمپلیمنت د پاره. خو چون ما دلته ډیفالت ورکړی 0.15 ټولو د پاره به همدغه 0.0 راځي. دلته نیگیټیو کیورډز هم ورکولای شي. مثلا امکان دی ولري اتوماتیک کمپین تا د پاره یو کیورډ هغه کی که زه اوس دلته سرچ کم په سعودي عربستان مارکیټ کې کمپیوټر، که زه فقط کمپیوټر سرچ کم نو دلته به چی وشي د رښتیاو کمپیوټر مخکې راځي. چون د ما کمپیوټر د ماشومانو د پاره دی، د لوبو او ساتیرۍ او زده کړې د پاره دی، نو هغه دلته باید را نشي. ځکه که یو نفر وي دغسې پروډکټ په کار وي، کمپیوټر ګوري خپل ځان دپاره ډیل یا کوم بل کمپني، نو هغه راشي دلته د ما پروډکټ هم موجود وي، دی ورباندې کلیک وکړي، طبیعي خبره ده چې هغه نه اخلي، د ده غوښتنه بل څه شی ده، مګر خو زه هلته امازون چارج کړلم، ما باندې پیسې راغللې. نو د له خاطره چې د دې کار مخنیوی شوی وي، نو زه هغه کیورډز باید پیدا کړم چې نیگیټیو وي. خو زه فعلا دپاره ورته وایم کمپیوټر یا ماوس، فقط ماوس که سرچ شي یا ماوس پډ دغه شان، نو زه دا نیگیټیو کیورډز دپاره هغه کوم اډ کوم. او نیگیټیو پروډکټس هم راځي. ځینې پروډکټونه وي چې امازون یې درته ټارګټ کوي، ته بیا هغه ایسین راخیستلی شي، هغه دلته اډ کولی شي چې بیرته بل کسټمر هغه د هغې له طریقه تا ته رانشي او ته په تاوان کې رانشي. دلته د کمپین بیډینګ ستراتیژي ده. ډاینامیک بیټس اپ اینډ ډاونز دی، ډاینامیک بیټس ډاون اونلی دی، او فکس بیټس دي. دوستانو د دې خلاصه دغسې ده چې اکثره خلک د خپل ستراتیژیو په خاطر ډاینامیک بیټس اپس اینډ ډاون انتخابوي، د لپاره چې کله د امازون الګوریتمونه په دې پوه شي چې د تا پروډکټ په سیلز باندې کنورټ کیږي، سیلز راوړي، نو د تا بیټس لوړوي، ځکه پوهیږي چې دلته د سیل صورت نیسي، د تا مصارف یو څه لوړوي. او که پوه شو چې سیلز نه راځي، نو د تا مصارف حتی تر 100% پورې هم راښکته کوي. مګر ډاینامیک بیټس ډاونز اونلی کې چې دی لوړوي نه، بیا فقط راښکته کوي یې، تر څو د تا د ډیر مصارف څخه جلوګیري شوي. فکس بیټس د که انتخاب کړلو، نو بیا نه د تا دغه بیټس نه راښکته کوي نه راپورته کوي. هماغه کوم چې انتخاب کړی دی، مثلا ما دلته انتخاب کړی دی 0.7. که قرار شو یا امازون تصمیم ونیو د امازون الګوریتمونو چې دغه پروډکټ په سیلز باندې بدلیدونکی دی، بیډز باید ورته لوړ شي، نو دا به 1.40 پورې هم لوړیدلی شي، او که کمیدو تر 0.15 پورې هم راکمیدلی شي. مګر که زه هلته فکس انتخاب کم، دا به نه لوړیږي نه به ټیټیږي، همدغه 0.0 بیډز به انتخابیږي. ښه، دا یې هم دغه موضوع شوله. له هغه وروسته کمپین نوم تاسو ته ما ویلې چې کمپیوټر فار کډس، دغه د انتخاب مې کړلو، که تاریخ یې هم غواړئ پرېږدئ، که نه تاسې دا هم پاک کولی شئ. دلته بله مسله سټارټ ډیټ این ډیټس راځي. که د تاسې ډیلی بجټ مو کم وي، بیا نو که این ډیټ ورک نه کوي هم پروا نه لري، او که ډیلی بجټ مو زیات او دلته این ډیټ ور هم نه کوي، بیا نو ممکن ځینو مشکلات سره مخ شئ.
که څه هم دومره جدي مشکل نه دي، خو چون اکثره ملګري نوي دي، اکاونټونه یې کلوز کیږي یا د بانک اکاونټ له وجې یا د نورو مشکلاتو په اساس هلته د اکاونټ بند وي او دلته د ان ډیټ نه وي وهلی او بیټز یې هم لوړ وي، ډیلی بجټ یې هم لوړ وي، پروډکټ یې هم نه خرڅېږي، کلیکس هم ورباندې راځي، نو دلته د مصارفو زیاتېدو چانس شته دی. نو ما خو خپله کله هم خپل پروډکټ لپاره این ډیټ نه دی ورکړی، چون زه پر وضعیت باندې ځان حاکم احساسوم. نو زه فقط غواړم دلته کوم حساب چې ما ورته کړی و، شپېته ریال غواړم یو میاشت کې دغه 120 یونټه مې خرڅ کړم. نو یو میاشت کې چې 120 یونټه خرڅوم، زه غواړم 3 کمپینز رن کړم. نو دا بیرته زه پر درو باندې ویشم، تقسیم پر درو باندې 22. نو زه فعلا دپاره د دغه کمپین دپاره 22 ریال ډیلی بجټ انتخابوم. دا کیدای شي وروسته که کم هم کم زیات هم کم، هغه ما پورې اړه لري، د ما پور ستراتیژۍ پورې اړه لري. بس این ډیټ نه ورکوم، نور راځم دلته کمپین لانچ کوم، اتوماتیک کمپین. دغه د کامیابی سره یو کمپین رن شو. له خیره بل کلاس چې موږ او تاسې اخلو په هغې کې به بیا نتیجه هم تاسو سره شریکه شي چې دغه کمپین څومره مصرف کړی، مثبت تمام شوی که منفي تمام شوی دی. ښه، دا اتوماتیک کمپین و. بل اوس راځو موږ او تاسې منوال کمپین او په هغې کې کیورډز ټارګېټ کوو او پروډکټ ټارګېټ کوو، هغې دپاره هم کمپین رن کوو. بیرته راځو موږ او تاسې کریټ کمپین جوړوو. کوشش وکړئ ملګرو که تاسې اوږد مهال دپاره پلان لرئ ډېر کمپین که جوړوئ هم که کمپینس مو که جوړولو، تاسې نومونه او معلومات مشخص کړئ تر څو په راتلونکي کې درڅخه ګډوډ نشي. ځکه زه دغسې ملګري هم پیژنم چې تر 30 40 50 پورې کمپینس رن کړي وي، بیا نو نومونه او دا شیان ترې ګډ شوي وي، نو ورته سخت تمامېږي. ښه، زه راځم اول خپل د کمپین دپاره یو نوم انتخاب کوم، ورته ووایم چې زه دا کمپین چې دی کمپیوټر فور کیډز. په د دې کمپین لاندې زه غواړم دوه ګروپه جوړ کړم، یو د کیورډز له خاطره او بل د پروډکټ ټارګېټ لپاره. دا چې دواړه راځي که نه، راځئ وګورو. نو اول به راشو کمپیوټر فور کیډز کیورډز، دا انتخابوو. دا انتخابوو، بیرته راځو هغه پروډکټ مو انتخابوو، دغه دی دا اډ کوو. دا مو چې اډ کړو بیرته راځو، د اول اتوماتیک کمپین خلاص شوی دی، اوس منوال ټارګېټینګ ته راځو. دلته چې راغلو دلته موږ بیا دوه آپشنه لرو، یو کیورډ ټارګېټینګ دی، بل پروډکټ ټارګېټینګ دی. موږ هلته کیورډ انتخاب کړی و، په پروډکټ دپاره بل کمپین رن کوو. کیورډ دپاره راځو، موږ دلته کیورډ ټارګېټینګ کې درې شیان لرو، یو سجیسټډ دي کوم چې موږ ته امازون خپله سجیسټ کوي، بل انټر لیست دی کوم چې موږ او تاسې جنګل سکاوټ په واسطه او یا هم د کومې بلې لارې طریقه موږ او تاسې هغه کیورډونه پیدا کړي وي، دلته یې ټارګېټ کوو. او یا هم دلته غواړو هغه اکسل فایل یا کوم بل فایل چې دی هغه هلته اپلوډ کوو، کیورډز مو پیدا کړي. خو تر ټولو اسانه دا ده چې موږ او تاسې د امازون دغه کوم کیورډز چې موږ ته پیشنهادوي هغه انتخاب کړو، خو دا په هغه صورت کې کیږي چې تاسې دغه پروډکټ کټګوري واضح وي، په دې معنا چې په پروډکټ مو په غلطه کټګورۍ کې نه وي لیست کړی. زه تاسو ته وښیم، دا خو ډاټ کام دی، را به شو امازون ډاټ اس ای ته. وګورئ دوستانو، د تاسې پروډکټ باید په ریلیټډ کټګورۍ کې موجود وي، دلته یې کتلی شئ، او په ځینو وختونو کې دلته هم کتلی شئ. مثلا که د ما پروډکټ په کچن کټګورۍ کې وي او زه غواړم د امازون سجیسټډ کیورډ نه استفاده وکړم، دلته به ټول د کچن اړوند دغه راځي، کیورډز راځي. ښه، اوس ما ته
اوس ما دپاره امازون کیورډز پیشنهاد کړي دي، زه کولی شم یو مې انتخاب کړم. دلته به اډ کیږي، تاسې وینئ. خو د دې بیټس چې دی 0.44 دی. مګر د بیټس هم ماته امازون سجست کوي. خو زه غواړم دا کسټم بیټس انتخاب کړم، د په خاطر چې مصارف باندې خپله زه حاکم وم. 0.اوه دې ته هم ورکوم. دلته براډ، فریز، اگزیکټ، دغه درې اصطلاحات دي چې موږ او تاسې راځئ چې اوس ورباندې بحث وکړو. ښه، که فقط ورته وي چې موږ ته براډ کیورډز که انتخاب کا، د براډ اول به راشو اگزیکټ ته. اگزیکټ لکه څه ډول چې د نوم نه ښکاري چې په مشخص ډول هماغه شي باندې سرچ باید وکړي. مثلا زه دا پروډکټ دی، یعنی که زه غواړم چې اگزیکټ دغه کیورډ، دغه دوه کیورډ څوک سرچ کړي، د ما هغه دی راشي، ورته پروډکټ راشي. نو په هغه وخت کې زه اگزیکټ انتخابوم. او که زه ورته وایم چې نه، فریز رقم ته دی وي، فریز په دې معنی چې یا شاته یا مخکې د دې کې د دغه دوه لغتونو یا شاته یا مخکې کوم کیورډز چې نور راځي هغه دې هم ورسره راشي، لکه kids toys for 2 to 3 years. او که بیا ورته وایم چې نه، براډ دی راشي. براډ دی معنا چې که شاته وي، مخته، منځ کې، هر ځای کې چې راځي مشکل نشته، فقط چې دغه دوه کیورډز پکې موجود وي ستونزه نشته. دا هم د هر چا د خپل د اعلاناتو ستراتیژي مطابق دغه انتخابیږي. یعنی هیڅوک نشي ویلی چاته چې ته باید دغه براډ انتخاب کړي، یا ته باید دا فریز انتخاب کړي، یا اگزیکټ باید انتخاب کړي. هر کس خپل ځان لپاره یو ستراتیژي لري، یو پلان لري، هغې مطابق دغه انتخابوي. خو زه اکثره وخت دغه دوه انتخابوم، براډ نه انتخابوم. نو او بیرز مې هم 0.اوه دی. زه کولی شم دغه کیورډز هم وګورم، یو یې وګورم، چون زه پوهیږم چې ډیر کیورډز ریلیټډ دي. کولی شم دا دلته آرټ کنټرول وګورئ تاسې، بیټس هم د ټولو په اتومات ډول 0.اویا راغلي دي. دغه ځای نه هم کولی شي ختمه کړي. 2 کیورډز اډ شوي دي، دا کوم کیورډز چې دي دا ټول د دې مربوط دي. او کوم مربوط چې نه دی، مثلا زه دا ګورم چې دا مربوط دی که نه دی. زه دا دلته سرچ کړم، که اړوند پروډکټونه یې راواړول، بیا ویلی شو چې مربوط دی. هو دا مربوط کېدلی شي. بل وګورو، دغسې یو کیورډ چې مربوط نه وي او موږ یې باید ریموو کړو. ښه، ما پیدا نه کړو. تقریبا ټول مربوط دي. دا یو. او بل چې دی، موږ یې دلته هم کیورډز ورکولی شو. کوم کیورډز چې موږ او تاسې جنګل سکاوټ کې پیدا کړي وي، مثلا کیدای شي پیدا کړی وي چې کمپیوټر فار کیډز یا ګیفټ فار کیډز. مثلا دغسې کیورډونه هم کولی شو موږ او تاسې دلته اډ کړو. ښه، له هغه وروسته بیا راځو که نیګیټیو کیورډز و، هغه هم دلته ورکوو تر څو د موږ د هغې ښکار نه شو، د موږ او تاسې پیسې هغه وانه خوري. بیا هم هماغه د ډاینامیک بیټس او اپس اینډ ډاونز خبره راځي. دلته کمپاین نوم موږ ورکړی دی کمپیوټر فار کیډز، او دلته بیا هم زه این ډیټ نه ورکوم، او ډیلی بجټ هم زه ورکوم 22 ریال. دا لنچ کوم. زه کولی شم دوستانو وروسته هم همدغه ایډیټ کړم، او ځینې کیورډز چې دي هغه ودروم، ځینې نور پکې اضافه کړم. دا ټول وروسته بیا هم تاسې کولی شئ. او دریم ډول کمپین چې دی د پی پی سی کمپین، چې موږ او تاسې مخکې له مخکې دلته
کمپین هم چې دی هغه کړی دی، رن کړی دی. ما باید دلته د کمپین نوم هم لیکلی وي، خو دا بیرته بیا هم ایډیټ کیږي. وګورو چیرته ایډیټ کیږي، دا نوم بدلیږي که نه. کمپین سیټینګ کې به وي، زه وایم دغه دی، بدلیږي. دلته تاسو کولی شئ هغه نوم یې هم ورته بدل کړئ. او دا چې ګروپ تیار لري، کیورډز اوس غواړو موږ تاسې د پروډکټ ټارګټینګ پکې وکړو چې کولی شو که نه. هو کولی شو. ښه، د دې ګروپ زه نوم ږدمه کمپیوټر فور کیډز by keywords by products. ښه، بیرته زه راځم، هغه خپل پروډکټ انتخابوم. راځم بیرته دلته دا ځل د هغه اتوماتیک او منوال هغه را نغی، ځکه موږ تاسو مخکې له مخکې کمپین رن کړی دی. دا د کمپین په داخل کې موږ تاسو یو ګروپ جوړوو، نو دله خاطر موږ تاسو ته پروډکټ ټارګټینګ را کړی دی. دلته دوستانو موږ تاسو ته امازون چې سجست کړي دي، اول خو به بیټس موږ راشو ورته وایو موږ ته د دغه بیټس 0.اویا انتخاب کا. دغه یو کټګوري ده، ټایز لرنینګ ایجوکیشن ټایز دی. اما کټګوري چې د ما پروډکټ پورې مربوط ده، په دې کې د 119 نه تر 199 پورې پروډکټونه موجود دي. دا په اتومات ډول زه دا چې اډ کم، دا په اتومات ډول هلته ټارګټ کیږي. د یو او ځینې له دغه ځای نه هم تاسو سرچ کولی شئ. دلته ورته لیکي کمپیوټر فور کیډز، سرچ کوئ. دوه کټګوري ښه، ډیرو بخښئ، هغه دلته هغه کې راځي په انډیویډوال پروډکټ کې چې سرچ کوئ. یو خو دا چې دا خو کټګوریانې وي، دلته نوم نه پاس تاسو ته ښکاري. او دلته په څنګ کې انډیویډوال پروډکټس چې دي، هغه دلته تا ته امازون سجست کړي دي. ته وګوره ټول هغه پروډکټونه دي چې ما غوندې په یو کټګورۍ کې شامل دي. نو ته کولی شي اول خو بیټس ته یې کسټم بیټس هم دغومره او اگزیکټ انتخاب کې. له هغه وروسته هغه پروډکټونه چې د ما پروډکټ ته ورته دي، زه کولی شم هغه ټارګټ کم. د دې مقصد څه شی دی؟ شاید دوستان ووایي چې د دې پروډکټ ټارګټ مقصد څه دی. د پروډکټ ټارګټ مقصد دا دی چې مثلا دغه پروډکټ دی، په دې یو کسټمر راځي، په دې باندې کلیک کوي او دا پروډکټ تا ټارګټ کړی دی. دا پروډکټ حتما دلته لاندې چې راځي، کسټمر ګوري، نور معلومات مشخصات ګوري، دغسې ځي راځي، بالاخره دغه ځای ته راځي. د تا پروډکټ دلته راځي. کسټمر ویو دیس آیټم، خو دلته یې سپانسر ورسره لیکلی وي. کسټمر what do customers buy after viewing this item. وګورئ دلته هم امازون دغه د پیشنهاد کړی دی. دغه خلکو دغه پروډکټ ټارګټ کړی دی، ځکه یې اخیستی دی. کسټمر راغلی دی، دا پروډکټ کتلی دی، خو له هغه وروسته چون دغه نفر دغه پروډکټ ټارګټ کړی دی، کسټمر بیا دا پروډکټ اخیستی دی. نو دغسې لاندې د تا پروډکټ په هماغه پروډکټ پسې راځي کوم چې تا ټارګټ کړی اوسېږي. نو زه دا پروډکټونه ټارګټ کوم. حتی کولی شي خپل پروډکټ هم ټارګټ کړي. دغه دی، دا د ما پروډکټ دی، زه کولی شم دا ټارګټ کړم. غواړم دا هم ټارګټ کړم.
دا هم. او یا دلته راتللی شي په ټایټل او یا ایسن باندې هم سرچ کولی شي. کمپیوټر فار کیډز، دلته به ټول هغه پروډکټونه راشي چې د ماشومان دپاره کمپیوټرونه دي. یعنې تاسو کولی شئ دا ټول سلیکټ آل ووهئ، اډ یې کړئ. 102 پروډکټ دلته اډ شول. دا راځي نیګیټیو پروډکټس کته لري، هغه هم دلته یې ورکولی شئ. له هغه وروسته راځي کریټ اډز وهئ. دوستانو موږ او تاسې دوه کمپینه رن کړل، په یو کمپین کې دوه ګروپه وو. دا به منتظر پاتې شو. تاسې وګورئ دوستانو، پروډکټ دلته یو دانه پروډکټ دی. په کیورډز کې 4 کیورډز موږ ټارګېټ کړل او په پروډکټس کې 107 پروډکټس. ښه، مخکې له دې چې ستاسو سوالونو ته راشو، د چټ جی پی ټي په واسطه څه ډول موږ کولی شو چې خپل اعلانات انالایز کړو. دلته راځو، د هر کمپین ډیټا موږ تاسو کولی شو ډاونلوډ کړو. زه به راشم، دا به لایف ټایم انتخاب کم، و به ګورم چې کوم یو ډېر ارډرونه راوړي دغه آیل 109 شپېته ارډر راوړي دي، دغه یو به د دې معلومات به ډاونلوډ کړو. په دې کې دغه اول یو آیل بای پروډکټس ټارګټینګ وهو. موږ تاسې دلته راځو چې موږ تاسې چې ټارګټ کړي دي. دلته به اکثره خلک چې کال 2 کاله وخت پر وتلی دي پر اکاونټونو باندې، دغه معلومات ډیر وي، نو سمې نشي تحلیل کولی. مثلا که زه تاسو ته وښیم، دلته 101 ارډره د دغه ګروپ کې موجود دي چې ماته یې راغلي دي. شپږ 50 ارډره فقط دغه یو کټګورۍ کې راغلي، 40 ارډره بله کټګورۍ کې، او دا هم دریمه کټګورۍ کې. له هغه وروسته شپږ ارډره دغه پروډکټ له طریقه ماته راغلي دي، او 15 ارډره هم د دغه پروډکټ. دغسې ټول تاسې کتلی شئ. او که کیورډز په واسطه یې تاسې ګورئ، بیرته به زه باک ولاړ شم. دا ممکن د کیورډز په واسطه وي. بیرته به زه راشم ټارګېټس، ټارګېټ او دغه د کیورډز په واسطه دي. زه د دې ډیټا را ډاونلوډوم، ایکسپورټ وهم. دا ډاټا چې دا زه اوس بیرته هغه ته راځم، چټ جی پي ټي ته. اکسل فایل و، دغه اکسل فایل تاسې وګورئ. زه یې داسې خلاص کړم. دغه دی. په دې اکسل فایل کې دا خو اکسل فایل کوچنی دی، معلومات کم دي پکې، تقریبا یو 15-14 دانې کلمه موجود دي. خو ممکن یو وخت ستاسې دغه ډاټا چې دا په زرهاو سیل هغه ته سیلونو ته ورسېږي، کلمونو ته د اکسل. نو هغه له خاطره تاسې کولی شئ چټ جی پي ټي نه هم مرسته وغواړئ. دغه دی، ورته هغه فایل اپلوډ کړئ ورته. خو دغه هغه کسان اپلوډ کولی شي چې چټ جی پي ټي 4 هغه ولري، پلان یې اخیستی وي. راځئ هغه فایل دلته اپلوډ کوئ، ورته ووایئ چې upload this Amazon ads file. I want to ask some questions. یا مستقیم هغه پوښتنه هم کولی شئ چې تاسو ورته هغه اپلوډ کوئ. دغه د فایل اپلوډ شو. تاسو ته خپله دغه چټ جی پي ټي هغه هم درته پیشنهادوي پوښتنې. مثلا can you show trends over time, can you summarize the key metrics. او ته خپله هم پوښتنه ترې کولی شي چې مثلا
ځکه دلته راشم امپریشن which which three keywords have the highest impression. ښه وینې دوستانو تاسو ته یې وښودل چې هایست امپریشن چې دي دغه کیورډز درلودل. تاسو ته چټ جی پی ټي په واضح ډول ښیي. تاسو چټ جی پی ټي ته په سلهاو فایلونه د اکسل اپلوډ کولی شئ. هغه که تاسو د کیورډز لرئ، که هغه تاسو د پروډکټ ډاټا لرئ، د ټارګټ کله چې تاسو پروډکټ ټارګټ کړی وي د هغې ډاټا لرئ، که اتوماتیک کوم کمپین مو رن کړی د هغې څخه مو ډاټا راخیستې وي. نو تاسې what kind of questions can I ask about ads data? تاسې د هر کله چې تاسې ډاټا اپلوډ کړله، تاسې د ټاپ کیورډز په اړه پوښتنه ترې کولی شئ. هغه کیورډزونو په اړه پوښتنه ترې کولی شئ چې پرفارمنس یې لو وي، او اکاس په مورد پوښتنه کولی شئ چې حتی تاسو د یو کیورډ اکاس هم ښیي، په مجموعي هم درته ښیي، او ریټرن آن انویسټمنټ هم درته ښیي. دا ټول شیان تاسو ته چټ جی پي ټي په دغسې مسلکي ډول باندې درته ښیي چې تاسې خپله هغسې تحلیل نشئ کولی، او نه هم د امازون زور ورباندې رسیږي هغسې. نو خدای دې وکړي چې له دغې تخنیک څخه تاسې هم استفاده وکړلی شئ په راتلونکي کې. دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. اوس به راشو ستاسې خواته. که کوم ملګری پوښتنه لري لاس پورته کړئ، یا یې په کمنټ برخه کې ولیکئ، که نه کلاس پای ته رسوو. بل آخري کلاس به انشاءالله د دې دورې څو ورځې وروسته په ګروپ کې به انشاءالله پیغام پرېږدو موږ او تاسې، او بیا آخري کلاس اخلو. بل ځل به بله دوره انشاءالله بیا شروع کوو. تاسو کولی شئ خپل دوستان ملګري هم را دعوت کړئ تر څو له دغې وړیا آنلاین کلاسونو څخه مستفید شي. حمید خانه مایک دې خلاص که ستړی مه شې. حمید خانه مایک دې خلاص که. السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مه شې. سروان صاحب ښه جوړې؟ ته ښه یې، جوړې په خیر یې، صحتمند یې؟ شکر ده سروان صاحب. په امازون باندې زه لګیا یم که نه، کورس مې هم اوس د بند شو. وکړو. حمید خان اوس د تعقیب بند شو، زه خو پوه کړو. نه شوم. فی الحال دلته انټرنیټ نشته. اوس څنګه شو؟ ښه اوس صحیح شو. ته اوس وایه. اوس مې اواز درځي؟ اوس دا اوس ورم. یو کال کېږي چې امازون هم تعقیب امازون ما یو کال کېږي چې تعقیبوي، خو د مثبت نتیجې ته نه رسېږو. کله وخت انټرنیټ نه وي موجودو. دغه جرمني مارکیټ پلیس څنګه دی؟ د کوم هغه چې دی عربي ملکو مارکیټ پلیسونه د دې نه غوره دی او که نه؟ حمید ملګریا، هر مارکیټ پلیس خپل ځون د پوره ځای لري. موږ دا نشو ویلی چې سعودي عربستان مارکیټ پلیس غوره دی او د امریکا نه دی غوره، د امریکا غوره دی، د جرمني نه دی غوره. یعنی په ځینو مارکیټ پلیسونو کې که کمپټیشن زیات وي سیلرون هم شته دي، او په ځینو مارکیټ پلیسونو کې ممکن سیلرون کم وي خو بیا کمپټیشن کم دی ولته. دا یوه مسله. بله مسله چې موږ څه شی خرڅ کړو، دا ډیره مهمه مسله ده. امازون کې ته هر شی خرڅولی شي، یعنی ته محدودیت نه لرې پرته د څو شیانو نه چې هغه ممنوعه شیان دي. خو دا چې ته څه نومونه انتخاب کې هغه هم تو پورې اړه لري، او څه نومونه ته په امازون کې ولیار ورته انتخاب کې. زه اوس ته یو څو مثالونه وښیم. مثلا دغه پروډکټ وکسه، دا پروډکټ د دې په خاطر چې د په سار کې روغلی دی، په امازون چایس ګرځېدلی دی.
د په خاطر د امازون چایس ګرځیدلی دی چې قیمت یې مناسب دی، نه ریال دی، هر څه کې وخوستی شي، ښه بهترین ټایټل یې لیکلی دی، او عکسونه یې که وکسې دغلته عکسونه یې ورکړي دي چې هر څوک په پیدلی شي، یعنی یو سیلر چې روشي دغه پروډکټ کسي جذب کولی شي. مثلا یو لایف سټایل عکس هم ورکړی دی چې دا پروډکټ دغسې لوس په واسطه پوسټ جګولی شي، دغلته ګرځي ګډېږي او بیرته تو ترڅي. فلای ازا چې شی دی بومرنج، او دغه نور عکسو ته که وکسي، یعنی خپل د کسټمر دغه عکسونه چې وکسي هم خپل پیږي. علاوه د دې نه که ته د ده ډسکرپشن وکسي، د ده بلټ پوینټ وکسي، هر څه واضح کې لیکلي وي، بیرته روشي لږ نرب سره روشي د دا ای پلس کانټینټ وکسي، ښه واضح معلومات یې ورکړي وي. دغه شیان دي چې تو عادي پروډکټ، یعنی هیڅ پروډکټ دی نه وي چا په نظر کې باسي یو رشخان بریخي، مګر که ته دومره په منظمه و استراتیژي ته جوړه کې، هماغه هیڅ پروډکټ څخه ته یو پروډکټ جوړولی شي، په امازون کې خرڅولی شي. برعکس تو پروډکټ دی بیخي طلا غوندې پروډکټ وي، دومره قیمتي دی وي، بارزښته دی وي، مهم دی وي، مګر ته چې دا نقطې په نظر کې ورته ونه نیسې، خرڅول یې سخت کار دی. او دا یوه بله مسله. بله مهمه مسله حمید خانه چې تو پوښتنه وکړل چې زه یې نشم شروع کولی، که نه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. اکثره خلک دي، تو خو به یو کال تېر کړی وي، خلک 3 کاله 4 کاله کېږي چې دغه ایډیا په ذهن کې لري، ذهن هم دې ته آماده وي چې زه باید امازون شروع کړم، خو اوسه پرې اقدام نه دی کړی. مو خپل تجربه دا دو کدی شي نره حل لارې هم موجودې وي. خپل تجربه مې دا دو چې مستقیم د سړی اقدام وکړي، امازون اکاونټ ته جوړ کړي. امازون اکاونټ ته جوړ کړو، هغه شته ستونزې، شته تشویشونه ټول له منځه وړلی کېږي. ځکه ته چې کله امازون اکاونټ جوړ کړي، امازون اکاونټ ولرې، د ټولو مینوګانو ته ته لاسرسی لرې چې په دا اکاونټ کې زه کومې مینوګانې لرمه، چې شی دی چې هر چیرته ته تللی شي په ازادانه ډول سره عملا کار کوای شي په دې مینوګانو کې. یو مسله. بله مسله دا چې ته کولی شي حداقل یو یونټ د یو پروډکټ هم ته پر امازون کې لیست کې هغه عملا کار په شروع کې ولیږي. ضرور نه ده چې ته د 10,000 یونټه، ته د 2,000 یونټه، ته د 1500 یونټه ولیږي. نو دغه امازون اکاونټ لرل تا دپاره یو زړه درکوي، یو شجاعت درکوي چې عملا کار ورکې شروع کړي. خدای دې وکړي چې درې واړه پوښتنې د جواب شوي وي. څلوان صاحب بله پوښتنه مې کوله چې د هغه پروډکټونه چې جنریک پروډکټونه موږ د چین نه راغواړو که نه پرایویټ لیبل لپاره، دغه پروډکټونه که چېرته ای بي ایس لرن ولري که نه، موږ پکې مخته تللی شو که نه؟ هغه پروډکټونه چې په امازون کې برانډ نه وي، رجستر شوي نه وي، جنریک یې خرڅولی شي، هغه ته خپل هم لیست کولی شي، مخکې هم پکې تللی شي، تر ټولو ښه هم پکې تللی شي، هېڅ ستونزه نه لري. خو هغه کومې نقطې چې لږ مخکې ما یاد کړل هغه باید په نظر کې ونیسئ. اوس ما دوه اکاونټونه جوړ کړي دي، یو په دوبۍ مارکیټ کې دی، په یونایټډ عرب امارات کې، یو په امریکا کې دی. خو هغه ده انډیویډوال اکاونټ ما جوړ کړی ده که نه، بزنس ایل ال سی نه لري. نو موږ پروډکټ ورته په کتو لیوبا کې اوس د پرایسونه ډېر زیات جګ شوي دي، شیپینګ کاسټ او ډي ډي پي. تقریبا د ویجیټیبل کټر په نوم پروډکټونه چې دي $14 ته ډي ډي پي سره رسیږي په امریکا ته. دا ولې زیات شوي دي دا ځکه د حوالې لارې؟ شپې قیمتونه څو علتونه لري چې قیمت شوي دي. یو خو دا چې مخکې هغه را روان دي ډسمبر، د نومبر او ډسمبر په دې میاشتو کې د امازون سیلز چې دي بیخي های وي، او خلک دلته د اوسه زه دلته چین کې یم، خلک لګیا دي امادګیانې نیسي شیپینګ کسټونه. یو علت دا کېدلی شي. بل علت دغه شته جنګونه، وضعیتونه، هغه سیاستونه، تاسې په د سیمې او د نړۍ مطالعه کوئ که نه، د کشتیانو باندې چې بریدونه کېږي، دغه کشتیانې لارې بدلوي، نو دغه شیان هم تاثیر ورباندې غورځوي، ځکه د قیمتونه پورته تللي. ډېره مننه سروان صاحب. که هسې کومه بله پوښتنه وي او تاسو سره یې شریکوم. سمه ده، مننه، خیر اوسې. ښه ملګرو، ډیره مننه چې ګډون مو وکړلو کلاس کې. بل آخري کلاس به انشاءالله هم بیا اخلو، په ګروپ کې به میسیج پرېږدو. نور دغه دوره پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي اوسیږي او عملا استفاده وکړئ په امازون کې. نوي کلاسو دپاره هم بیا انشاءالله موږ او تاسې سره خبرېږو. فعلا دپاره خدای په امان، ښه شپه.